منګه اکثرا وخت مننې په ځای باندې thank you جمله ډیره استعمالو، یعنی کامنلی چې استعمالیږي هغه د thank you یعنی مننه. من کولی شو چې د مننې لپاره نورې جملې هم استعمال کړو، لکه نور پروفیشنل جملې، لکه مثال that's so kind، that's so kind دا ډیره ښېګڼه ده. منګه د مهرباني لپاره د استعمالو، یعنی ډیره مهرباني ده دا اوس. that's so kind ډیره ښېګڼه یا ډیره مهرباني ده. You are so kind. You are so kind. تاسو ډیر مهربانه یې. د دې معنی هم ده چې thank you دا یو قسم صفت قبول هم دی او پکې ورته thank you هم ویل دی. You are so kind. تاسو ډیر مهربانه یې. I appreciate that. I appreciate that. زه یې ستاینه کوم. یعنی دا کوم کار چې تاسو وکړو موږ به ریټرن کې thank you وایو، نو دا I appreciate that یعنی هغه کار زه ستاینه کوم، زه یې ستاینه کوم. It means a lot to me. It means a lot to me. دا راته ډیر معنی لري، یعنی تاسو چې کوم کار ماته وکړو دا زما دپاره ډیره معنی لري، غټه معنی لري. It means a lot to me. دا راته ډیره معنی لري، یعنی thank you. I'm really grateful. I'm really grateful. زه ډیر منندوی یم. I'm really grateful. زه ډیر منندوی یم، یعنی زه مننه کوم درنه، منندوی یم. You are a good person. You are a good person. ته یو ښه شخص یې، ته یو ښه سړی یې. دا هم یو صفت شو، خو که داسې ورته ووایو you are a good person thank you، ته یو ښه شخص یې، مننه، دا هم بهتره ده. یا هم ویلی شو you are so nice. You are so nice. ته ډیر ښه یې. You are so nice. ته ډیر ښه یې. او لاست کې چې کوم کامن استعمالیږي ډیر thank you for everything. Thank you for everything د هر څه لپاره مننه، د هر څه لپاره د هر څه نه مننه.